بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه ثنانیست. خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس. مناجات اگر باید بیان کرد، ببیت ہم قناعت میں تواں کرد. محمد از تو میں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د اسلامی کال اتم میاشت شعبان المعظم شروع شوی ده. د دې میاشتې احادیث مبارکو کې مختلف فضیلتونه بیان کړل شوي دي او دا هغه میاشت ده چې دې میاشت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپله میاشت ویلې وه او کله چې د زبرګې میاشت به شروع شوه نو دا یو دعا به ویلې شوه: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے الله د رجب یعنی د زبرګې میاشت او د شعبان یعنی د شوکدر میاشت کې مونږ له خیر او برکت راکړي او مونږه رمضان المبارک یعنی د روزې میاشت ته ورسي. نو د دې میاشتې د فضایلو کې دا هم یو لوی فضیلت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې میاشت کې د الله رب العزت فضل او د الله کرم هغه غوښتل. بیا په دې میاشت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره کې راځي چې ډیر کثرت سره به روزې نیسلې. صحابه وایي مونږ به نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیدو چې روزې پسې روزه به یې نیسله تر دې حده پورې چې زمونږ به دا یقین شه چې اوس به اډو کوجه کوي نه او ښې ډېرې روزې به یې ونیسي. بیا یو بل حدیث کې دا خبره راځي چې د شوکدر د 15مې نه بعد روزه منیسه ځکه چې دې نه پس فرض روزه را روانه ده د هغې دپاره چې تاسو تیاری وکړو. هسې نه د نفل کې تاسو ولګئ نفلي روزې نیسئ او بیا دومره کمزوري پیدا شي چې د رمضان المبارک هغه فرض روزې د نه پاتې شي. ځکه د دې نه منع راغلی ده چې 15 نه بعد او خاص کر بیا اخیری 3 تاریخونو کې خو روزه بالکل منع ده.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې میاشتې فضایلو کې یو لوی فضیلت هغه د شعبان 15 شپه هغه بیان کړی. حدیث شریف کې راځي کله چې د شوکدر 15 شپه راشي اذا كانت ليله من نصف من شعبان فقوموا ليلا، نو په دغه شپه کې تاسو عبادت کوئ. وصوموا يومها، او دغه ورځې تاسو روزه ونیسئ. نو د دې حدیث پیش نظر او دین علاوه نور احادیث دي هغه نه دا ثابتېږي چې دغه کوم شپه ده د شوکدر 15 شپه دا ډیر اهم ده، فضیلت والا ده. نن سبا دوه قسمه ډلې دي. یو ډله بیخي د دې هر څه انکار کوي، وایي سم نشته، او بل ډله په بدعاتو کې او رسوماتو کې دومره مخکې تللی ده چې د عبادت هغه کوم اصل روح هغه ته نه پاتې شي. معتدل خبره دا ده چې د دې شپې فضیلت شته، او روزي بارکه مونږ دا ویلې شو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت عمل د هر میاشتې د هر اسلامی میاشتې 14 14 او 15 تاریخ باندې د روزي نیولو دا سنت عمل دی. دا درې روزي په هر میاشت او د دې دومره فضایل بیان شوي دي. پیغمبر علیه السلام وایي چې کم کس هر میاشت دا درې روزي نیسي 14 تاریخ باندې 14 او 15 نو دې داسې دی لکه پوره کال روزي ونیسي. وجه دا ده چې درې روزي دي او میاشت کې 10 ورځې دي، د هر روزي ثواب 10 چنده ده. نو چې دې ترتیب سره هر میاشت د 3 روزي نیسي گویا دې داسې کس ته لکه چې پورا کال د روزي ونیسي. نو کوم یو کس چې روزه نیول غواړي یو خو 15 تاریخ دی او دی ور سره کدا دو روزي ونیسي نو دو فضیلتونه شو. یو د شعبان د 15 ورځې چې کوم حکم راغلی دی چې په دې ورځ باندې روزه ونیسي، او دویم ور سره د 14 14 چې روزه ونیسله نو دیتا ایام 20 ویل شي، چونکه په دې شپو کې سپومای بالکل پورای او ډیر رڼا ورکوونکی، نو ځکه دیتا ایام 20 یعنی روخانه ورځې او شپې ورته ویل شي. نو دا 3 تاریخونو چې چا روزه ونیسله یو طرف ته د ایام 20 ثواب ورته ملاو شي د روزو، او دویم طرف ته به د شوکدر د 15 ورځې چې کوم ثواب دی هغه به هم دی حاصل. د دې شپې باره کې مختلف روایت راغلي دي. یو روایت کې دا هم دی چې په دې شپه کې د آینده کال لپاره چې کوم کارونه دي هغه فرښتو ته حواله کی، یعنی د آینده کال کې به څوک پیدا کیږي، څوک به وفات کیږي، او دا شانتي نور کم معاملات دي نو هغه فهرست جوړ کړی شي او هغه فهرستونه فرښتو ته حواله کړی شي. بیا یو حدیث کې دا هم راغلی دی چې په دې شپه کې الله رب العزت آسمان دنیا طرف ته متوجه شي او الله رب العزت په دې شپه کې څوک چې دا غنه رحم غواړي رحم پې کوي، مغفرت غواړي مغفرت او بخنه ورته کوي، او داسې کس چې مصیبت کې اختی، تکلیف کې، بیماری کې او د الله رب العزت نه سوال کوي، د الله رب العزت نه غواړي
نو الله رب العزت د مصیبت تکلیف او پریشانی هغه لري کوي. کم یو کس د الله رب العزت نه د بخشش او د بخښنې طلبګاری الله رب العزت هغه ته په دې شپه کې بخښنه وکړي. بل حدیث کې راغلی دی ترمذی شریف حدیث دی چې په دې شپه کې الله رب العزت د هر چا بخښنه کوي او د دې بخښنې مقدار دا بیان شي چې الله تعالی په دې شپه کې نبی علیہ السلام حضرت عائشہ ته ارشاد فرمایي چې تا د پته ده د نم کوم شپه ده. نو هغه وی چې الله او د رسول علیه الصلاۃ والسلام زیات پوهیږي. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي چې جبرئیل راغلو او هغه ماته وی چې نن د شعبان د شوکدر د 15مې ورځې شپه ده، دیتا شب برات وی، نن شب برات ده. او د دې فضایلو کې راته دا وی چې الله رب العزت په دې یو شپه کې د قبیله بنی کلب د بیزو په بدنونو باندې چې څومره وخت دي دومره خلق د جهنم نه آزاد. دا یو داسې قبیله وا چې دای ګډو بیزو حواله سره مشهور ډېر زیات ګډي او بیزي وي، یعنی دومره کثرت سره الله رب العزت د مسلمانانو بخنه کوي په دیش پکې. دې سره بیا بل حدیث کې راځي چې الله رب العزت بخنه کوي چې څوک داغه نه بخنه غواړي خوشبک کسان په دیش پکې هم محروم پاتې شي. لومبه هغه کس چې الله رب العزت ذات سره یا داغه په صفات کې یا داغه په افعال کې بل څوک شریک ګڼي نو داسې مشرک بخنه په دې شپه کې هم نه کوي. دویم نمبر باندې هغه کس چې هغه متکبر تکبر او لوی کوونکی د متکبر بخنه هم په دې شپه کې نشته. دریم نمبر باندې هغه کس چې خپل ازار یعنی خپل پاجامه دا د دې گیټو نه کته ساتي، گیټای پټي. دینه بعد هغه کس چې د مور او د پلار نافرمان دی. پنځم نمبر باندې هغه کس چې قطع رحمی کوي، رشتہ داری کټ کوي، خپل خپلوانو سره تعلقات قطع کوي، داغه بخنه دی حدیث شریف پر روح سره په دغه شپه کې هم نشته. او شپږم نمبر باندې دی حدیث شریف کې چې کوم کس بیان شوه دی نو دا هغه کس دی چې په زړه کې د خپل مسلمان رور د پاره کینه او بغض ساتي. د دې شپږو کسانو باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې د دې شپږو کسانو په شب برات کې چې په زرګونو او په لکونو خلق الله رب العزت بخي، د دې شپږو بخنه نشته. نو دا هغه شپه ده چې د شعبان 15مه شپه وي، لا ورځې ورته شته. دې کې مونږه کوشش وکړو چې دغه شپې عبادت هم وکړو او ورسره د ورځې روزه هم ونیسو. الله رب العزت چې کوم فضایل د دې شپې او د دې ورځې بیان شوي او مونږ ټولو ته د نصیب کی، او کوم کسان چې دې کې ارشاد فرمایلی دي چې محروم ای الله تعالی دې مونږ ټول دا غینا بچ کی. وما توفیقی الا بالله.